اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، د نن ورځې درس موضوع ده د یوې نمونه‌یي فضا ناڅاپي پیښه. د یوې نمونه‌یي فضا نه هدف د ټولو ممکنه پیښو مجموعه ده، یعنې هغه پیښې چې ممکن رامنځته شي د ټولو مجموعې ته نمونه‌یي فضا ویل کیږي. او ناڅاپي پیښه یا اتفاقي پیښه هم ورته ویل کیږي. د دې نه هدف هغه پیښه ده چې موږ مخکې له مخکې د هغې په مورد قضاوت نشو کړی، لکه یوه فلزي سکه چې هغه مثال دوه مخونه لري، یو مخ یې شیر او بل خط. که دا موږ فضا ته شړو نو موږ ته معلومات نه کیږي چې څه پیښیږي، کوم مخ ښکاره کیږي او کوم مخ نه ښکاره کیږي، یا دواړه نه ښکاره کیږي یا دواړه ښکاره کیږي. د دې مورد موږ هیڅ پرېکړه نشو کولی. نو دغه یوه اتفاقي یا ناڅاپي پیښه ده. په یاد ولرئ چې نمونه‌یي فضا به موږ د اس په توري سره ښیو او د دې نمونه‌یي فضا هر فرعي سیټ یا اتفاقي پیښه به په ای توري سره ښیو. که اتفاقي پیښې ډېرې وي نو ای سره به شمېره ذکر کوو، ای یو، ای دوه، ای درې او دغسې نور. او که موږ غواړو چې د یوې نمونه‌یي فضا د ټولو اتفاقي پیښو شمېر پیدا کړو نو د 2 په توان د ان فارمول څخه به کار اخلو. موږ دلته سکه فلزي سکه په پام کې نیسو. فلزي سکه په پام کې نیسو، دغه 2 مخونه لري چې یو یې خط بل یې شیر دی. نو موږ وایو چې د نمونې فضا یې همدغه خط او شیر دي، یعنې 2 اتفاقي پیښې شته. موږ که غواړو چې د ټولو اتفاقي پیښو شمېر پیدا کړو نو د دې لپاره به موږ 2 په توان د ان فارمول څخه کار اخلو. په دې فارمول کې ان چې دی د نمونې په فضا کې د اتفاقي پیښو شمېر راښیي، یعنې شیر او خط. نو دلته به موږ ووایو چې ان مساوي څو دی؟ 2. که د ټولو اتفاقي پیښو شمېر معلوموو نو دلته به 2 په توان د 2 ولیکو او دا مساوي کېږي 2 ضرب 2 او دا کېږي 4. په دې معنا چې د ټولو اتفاقي پیښو شمېر بیا 4 کېږي. یوه اتفاقي پیښه به څه شی وي؟ شیر، یعنې شیر ممکن ښکاره شي. او دوهمه اتفاقي پیښه ممکن خط ښکاره شي. او دریمه اتفاقي پیښه ممکن خط او شیر دواړه ښکاره شي. او څلورمه اتفاقي پیښه یو هم ښکاره نشي، یعنې خالي یا داسې لیکلی شو. نو په دې ډول تاسې کولی شئ چې د یوې نمونه‌یي فضا ناڅاپي پیښې په مورد عمل ترسره کړئ. تر بیا مو الله مل شه.